او موږ چې یو دلته په نامه ناحیه او درېیم ګذر کې 4 کوڅې لرو چې ټوټل هغه چې دی طول چې دی 1019 متره دی او 20 سانتي سابس مواد لرو او 10 سانتي چې موږ پلان کانکریټ لرو. کار چې دی موږ 10% یعنی شوی دی، پروژه هم نوې شروع شوې ده، نن 10مه ورځ ده د کار د شروع چې موږ کار شروع کړی دی. نو کار د 10% مخته تللی دی چې خو موږ لرل 6 کسان غیر مسلکي هم درلودل، 12 نفره مسلکي خلک هم درلودل، 12 نفره. نو نن هم یو څو نفره نور هم اضافه کړل چې د موږ د کار سرعت یو څه زیات شي. د پلان یعنی د نن ورځ په شمول باندې موږ 6 نفره غیر مسلکي خلک لرو او 12 نفره چې دی مسلکي خلک لرو. اوس د دوامدار خلک وګوره په کارو سره اخته شي، باندې شی او صبر وګرځي نه بیکاری نو څه جوړه چې ګر به ونه بیکاری اولیا پر غاړه نه چې په نشو اخته نه حکومت دا غوښتنه چې نور راځي ډیر کارونه په جمی کې د نور کارونه کمزوري ده، ښه دوامداري په دوامداره توګه دی باید نور هم دغه پرمخ لاړ شي دا کارونه. اطلاع خو د دوبي مشکلاتو چې د غمایو څه طاقت نه کېدی، په دوبي کې د دوبي تکلیفوالی و، د کورو اوبه د کورو اوبه نه وتلې، بیا نو دغه کیسې مې اوس شکر الحمدلله ښه دغه سپې خو پاکۍ سپې یو پلاخ چرې وته چرې سه بیا د کوڅو کانکریټر دی له هر خوا ښکلې ځمکې له تا خوند اخلي ماین یې له شپو لا برخمن د وطن خړې ځمکې